لمر وسپوږمۍ او ښایسته رسېدلی مسیح تیاره دنیا ته لکه ستوري پر تقوا ولاړه کورنۍ. درنو اورېدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب پر تقوا ولاړې کورنۍ و خپرونو ته. لمر وسپوږمۍ او ښایسته رسېدلی مسیح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم پر تقوا ولاړه کورنۍ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې بیا هم په هغو مسائلو باندې غږیږو چې هغه د ښځو حقوقو سره تړاو لري. د ښځو د حقونو یوه بله موضوع دا ده چې ځینې خلک د حاملګي په تړاو د ښځو د حقونو کړۍ ډیره پراخه بولي. دوی داسې انګیري چې د ښځو رول یوازې په حاملګي، ډوډۍ پخولو، زوی لرلو او ماشوم ته په شیدو ورکولو سره خلاصه کیږي، او دا چې ښځې د ژوند په نورو برخو کې هیڅ ډول حقونه هم نه لري، دا یوه ښکاره تیروتنه ده. ځکه د ماشوم روزل، د لورګانو ښوونه او روزنه، په دعاګانو کې برخه اخیستنه او د هغوی بلنه، د ماشومانو سرپرستی او د اتلانو او قمندانانو، شهیدانو او صالحانو تربیه او روزنه، دا ټول د ښځو په حقونو کې ورګډ دي. خو متاسفانه چې زموږ ډیر کارونه په رواج باندې ولاړ دي. خپل رواجونو او دودونو ته ډیر ارزښت ورکوو. د اسلام وینا، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویناو ته په ځینې ځایونو کې چې دومره رواج ته او دود ته ارزښت ورکول کیږي، د رسول الله او د دین وینا ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي. د ښځو د حقونو په تړاو یو بله موضوع چې د ښځو حق پکې له پامه غورځول شوی پر ښځو درانده کارونه کول دي. داسې کارونه چې د هغوی له وس او توانه بهر وي. ته خاوند یا ته د کور مشر، ته څه حق لري، څه صلاحیت لري چې په دې ښځې باندې داسې درانده کارونه کوي؟ دین دا اجازه تاته نه درکوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اجازه تاته نه درکوي، نو تا دا اجازه د کم ځای کړې؟ ځینې خلک ښځې په دا ډول کارونو سره دومره ستړې کوي چې یو الله پوهیږي. دوی دا فکر نه لري چې ښځه کمزورې او د ځانګړي توان او وس درلودونکې ده. تر سختو کارونو لاندې ښځه حامله شي او ماشوم هم ضایع کړي چې په دغو دواړو حالتونو کې هغه رنځ ګالي او په هغې بیچاره باندې ظلم کیږي. په دې سربیره ښځې د کرکیلې، مالداري، اخلي پخلي، نظافت او د کور په پاکوالي کې هم بر اخلي. ښځې دومره ډیر کار کوي چې له حاله یوازې د زیرمو او معدنونو راسپړونکي او کارګران خبر دي، بل څوک پې نه پوهیږي. خو اسلام چې د عدالت او د انصاف دین دی، د هر چا حقوق د اسلام په مقدس دین کې ډیر په وضاحت او ډیر په تفصیل سره بیان شوي دي. په هیڅ ډول هم پر ښځو د دومره کارونو ملاتړی نه دی، بلکې پر ښځو ډیر او دروند کار کول غندي. ښځه کمزورې ده او د یو ځانګړي توان وس لري. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله الله فی النساء. د خپلو ښځو په تړاو له الله جل جلاله څخه وډار شئ، له الله څخه وډار شئ. یعنی ښځې کمزورې او ناتوانه دي او د ډیرو بارونو او کارونو ترسره کولو توان او وس نه لري. قدرمنو اوریدونکو، تاسو په دې مه خفه کیږئ چې دا مولوي صاحب موږ ته څه وایي. دا الله وایي، دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي. زه د هغو یو ترجمان یم چې د الله او د الله د رسول پیغام تاسو ته رسوم. اگر که دا زموږ خبرې د ستاسو د دود او د رواج مخالف دي او ستاسو په فکرونو باندې هم سمې نه لګیږي،
ټول عمر موږ د نارینهو او د سړیو په حقوقو غږیږو، خو د ښځو حقوقو ته کله هم موږ خوله خلاصه نه کړه او نه کله هم موږ هغه ورپوره کړل. د ښځو د حقونو یوه بله موضوع له ډیرو علمي او ښوونیزو برخو د هغوی بې برخې کول او لرې ساتل دي. ډیری داسې خوندې اوس هم شته چې عمرونه به یې 15 40 25 رسېدلي وي، خو تر اوسه پورې بیچارهګانې په مانځه نه پوهیږي. تر اوسه پورې هغه مسائل چې دوی پورې تړاو لري په هغو نه پوهیږي. تر اوسه پورې د روژې په احکامو باندې نه پوهیږي. تر اوسه په قرآن باندې نه پوهیږي. دا ځکه چې موږ هغوی له ډیرو علمي او ښوونیزو برخو لرې ساتلی دي. د ایاک نعبد و ایاک نستعین، یوازې ستا عبادت کوم، له تا پرته له بل چا څخه مرسته نه غواړم، تر سوري لاندې د ښه تعلیم، تربیه، ښوونې او روزنې ملاتړي یو. د دغه شعار لاندې باید ښځو ته تر ټولو غوره او ښه تعلیمي زمینه برابره شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو میرمنو ته ښوونه ورکړه. یوه ښځه راغله او ویل ای د الله رسوله، سړی له تا سره په ګډه جهاد ته ځي، حج کوي او له تا سره اوږه په اوږه جنګیږي، موږ ته هم یوه ورځ په پام کې ونیسه. دا د بخاري حدیث دی. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دوشنبه د ښځو د ښوونې، روزنې او نورو مسایلو لپاره ځانګړې او بیله کړه. د بخاري او د مسلم حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ له خطبې ویلو وروسته بلال ته وویل راځه چې ښځو ته ولاړ شو. هغه لاړه او ښځو ته یې وینا وکړه، خو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا ټوله وینا د پردې تر شاته وه. دا نه چې هغو سره په یو مجلس کې بې حجابه او ښځې په لوڅ مخ رسول الله سره کینې دوی ورته وینا وکړي. نه، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټوله وینا د پردې تر شاته وه او هغه خویندې او صحابیات یې ټوله په پوره حجاب کې وي. دا نه چې د دې احادیثو نه نن ځینې خلک غلطه ګټه پورته کړي، د ښځو په مجلسونو کې ناست وي او هغوی ته دیني خبرې کوي. داسې کس د اسلام مقدس دین فاسق بللی دی. دا خبره چې ښځې دې نالوستې وي، دا خبره د الله له کتاب او د پیغمبر له سنتو څخه ناخبري ښیي. د الله کتاب یاد نه کړي، له فقې او نورو دینی مسائلو ناخبره وي، دا خبره ناسمه ده او موږ یې په کلکه د دې خبرو مخالفت کوو. خو هغه ښوونه او روزنه چې ښځې بېلارې کوي، له دین څخه یې ناخبروي او غلطو کارونو او نافرمانیو ته یې هڅوي، په کلکه غندو او خپلو خویندو ته د دا ډول علومو د زده کړو اجازه نه ورکوو. ځکه موږ ښځو ته له اسلامي لارښوونو سره سم ویاړمن، پاک او سپېڅلی علم او زده کړه غواړو، داسې علم چې هم یې دنیا او هم یې آخرت پرې ښایسته شي. داسې علم نه چې دوی فساد ته او بدبختی ته او بدلمني ته وهڅوي. داسې علم کله هم موږ نه غواړو او نه د اسلام مقدس دین ورته اجازت ورکوي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها پخپله هم یوه عالمه او پوه ښځه وه. زهري وایي د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنه 18,000 بیتونه یادول او ښځو ته به یې په پیچلو او سختو مسائلو کې فتوا ورکوله. یو محدث یو کتاب لیکلی په نامه د مستدرکته عایشه علی کبار الصحابه په نامه باندې. په هغه کې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ټولې فتواوې راټولې کړي دي او لیکي چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها یوه مجتهده او پوه ښځه وه. د عبدالرحمن تابعی لور هم یوه عالمه او فاضله ښځه وه. د سید بن مصیب لور معزه هم عالمه او فاضله وه. همدارنګه د علامه ابن حجر د شیخ او استاد لور چې هغه کریمه نومېدله، ډیره اوچته عالمه او فاضله ښځه وه چې تقریبا د شپېتو کسانو نه زیاتو د هغې نه د بخاري د احادیثو روایت کړی دی. عالمې او پوهې ښځې ډیرې وي چې د تاریخ په کتابونو، ژوند لیکنو او نورو دا ډول کتابونو کې نومونه یاد شوي دي. په اسلام کې پر ښځو د شاقه او درانده کارونو منع راغلي. باید پر ښځو داسې کارونه ونه شي چې له توان څخه یې بهر وي او پرې وځورېږي. همداراز باید داسې کار ته ونه هڅول شي چې سر او کار یې له پردیو سړیو سره وي چې هغوی بدلمني ته وهڅوي. یوه بله لویه ستونزه دا ده چې هر کله په کور کې کومه ستونزه پیدا شي، د هغه پړه پر ښځو اچول کیږي او د ستونزو اصلي سرچینه ښځه بلل کیږي. هره خرابي او هر روانۍ چې په کور کې وشي، بیچاره ښځه هلته مسؤوله ده. هغه وهل کیږي، هغه ډبول کیږي او د هغې نه پوښتنه کیږي.
دا نه ویل کیږي چې دا کار چا کړی او د دې اصلي عامل څوک دی. نه هر څه چې کور کې وشوه هغه بیچاره او هغه مظلومه هلته ګرمه ده، هر ظلم او وحشت بیا په هغې ترسره کیږي. دا کارونه به تاسو هم په سترګو لیدلي، ما هم لیدلی دي، په ځانګړې توګه د ظالمو خواښو د لاسه. پر دې سربیره په ځینې شرعي مسائلو کې خاوندان په محکمه کې د قاضي په وړاندې د خپلې میرمنې او د خپلې ښځې پر ضد ټول دلایل او حجتونه وړاندې کوي، خو ښځه غریبه او بیچاره هغه شرم او حیا کوي او هیڅ هم ویلی نشي. ګر که خاوند ظالم دی او دا بیچاره مظلومه ده، هغه ظالم ټول حجتونه او دلایل وړاندې کوي، خو ښځه غریبه شرم او حیا کوي، هیڅ هم نشي ویلی. دا هماغه ځای دی چې په محکمو کې هم پر ښځو ظلمونه کیږي او حقونه یې تر پښو لاندې کیږي. په ټولو نه، البته په ځینو باندې. مشرکینو به د ښځو او د مؤنثاتو نسبت الله رب العزت ته کوه، او الله رب العزت په صورت زخرف کې 18 آیت کې څه فرمایي؟ آیا د الله تعالی په برخه هغه اولاد ورسیده چې په ګاڼو کې پالنه کیږي او یا په خبرو او استدلال کې خپله مدعا په پوره ډول ښکاره کولی هم نشي؟ الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته د قرآن پوهه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو پوهه راکړي چې موږ په دې باندې پوه شو چې د نارینه و حق د اسلام په مقدس دین کې څه دی، او همدارنګه د خویندو او د میرمنو حق د اسلام په مقدس دین کې څه دی. بیا هم وایم یقین وکړئ که پلار خپل حقوقو پیژني، اولاد د خپل حقوقو پیژني، خاوند د خپل حقوقو پیژني، میرمن د خپل حقوقو پیژني، کله به هم په ټولنه او په کورنۍ کې کومه ستونزه نه وي. نن ورځ چې زامن د پلرونو سره په جنگ دي، پلرونه د خپلو اولادونو سره په جنگ دي، میرمن د خپل خاوند سره په جنگ ده، خاوند د خپلې میرمن سره په جنگ ده، اصلي عمل د دې دا دی چې تر اوسه پورې موږ د یو بل حقوق لا نه دي پیژندلي. هر یو په دې هڅه او په دې کوشش کې دی چې څنګه د بل حق تر پښو لاندې کړو. نه، د اسلام مقدس دین کله موږ ته هم د دې مسائلو او د بل چا د حقونو د ضایع کولو اجازت نه راکوي او نه راکړې ده. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. نور به واورو قدرمن اورېدونکو په دې ویډیو مینه تیار دنیا ته لکه ستوري مشعلونه وړي، لمر اوس سپوږمۍ او ښایسته رسېدلی مسیح. تیار دنیا قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پر خویندو او پر ښځو د ظلمونو یوه بله بیلګه هغوی ته د زده کړو د زمینو نه برابرول دي. هغوی ته باید په کور کې دینی غونډې جوړې شي، د دینی زده کړو زمینې برابرې شي چې له خپل دین، ژوند، پر نورو د دوی له حقونو او پر دوی د نورو له حقوقو نه خبرې شي. آیا پلار، آیا خاوند، آیا مشرور، آیا نیکه دې مسائلو ته کله متوجه شوی او پام یې کړی؟ د بد اخلاقو مجلو او فلمونو خپرول او دیو ته د ښځو لاسرسی پر ښځو یو بل ستر ظلم دی. دا چا پریښي چې دې مسائلو ته د ښځو لاسرسی وشي؟ تاسې به په بازارونو کې داسې مجلې هم لیدلی دي چې په سر کې او په پای کې د ښځو لوڅ تصویرونه لګېدلی دي. تاسې به ځینې داسې د اغوستلو جامې هم لیدلی وي، خوراکي توکي به هم تاسو لیدلی وي چې د هغو په سر کې به د ښځو تصویرونه لګېدلي د بازار موندنې په مخه. له ښځو یوازې په بازار موندنه کې کار اخیستل کیږي، له هغوی د عقل، بصیرت، پاکلمني او مشورتي چارو کې کار نه اخیستل کیږي. یوازې د ښکلا او بازار موندنې په برخو کې له ښځو کار اخیستل کیږي او بس. آیا دا د ښځو حق دی؟ دا د اسلام او د انسانیت دښمنان دي چې د هغوی په غوږونو او مغزو کې دا خبره ایښې چې د اسلام د ستاسو په حقونو باندې ظلم کړی. بس ستاسو حق دا دی چې په مجلو کې ستاسو تصویرونه خپاره شي، یا په خوراکي توکو کې یا په هغو جامو کې چې اغوستل کیږي د بازار موندنې لپاره ستاسې تصویرونه خپاره شي. آیا دا د خویندو او د ښځو حق دی؟ د جامو او لباسونو مجلې هم د ښځو پر عکسونو رنګه شوي چې لباسونو او جامو ته ښه بازار موندنه وشي. تصویرونه هم نیمه بربند دي چې پر دې سربیره بېلارې کوونکې سندرې چې په اسانه سره د ښځو لاس ته لوېدلی شي دوی هم بېلارې کړي دي.
ښځې په ډیرو ځایونو کې د یوې تبلیغاتي وسیلې په ډول کارول کیږي، لکه په ځینې دفترونو کې، سفارتخانو کې، کلپونو، هوټلونو او داسې نورو ځایونو کې ښځې پر دندو ګمارل شوي وي چې بازار موندنه پرې وشي او بس بل څه نشته. آیا په اسلام کې د ښځې حق دا دی؟ پر ښځو یو بل ظلم او زیاتی دا دی چې ډیری خلک د څو ښځو د کولو خبرې کوي خو ترمنځ یې هیڅ ډول انصاف او عدالت نه ساتي. ډیر اسلامي مبلغین او دعوتګران په خپلو ویناو کې سړي د ډیرو ښځو کولو او په نکاح کولو ته هڅوي، خو یو مجلس کې هم دا خبره ما وانه اورېدله چې دوی سړي اصلي موضوع ته یعنې د ښځو ترمنځ عدالت او مساوات ته هڅولي وی. خو دوه ښځې کوي، 3 ښځې کوي، 4 کوي. د اسلام مقدس دین صحیح د اجازه درکړې، خو د اسلام مقدس دین الله په خپل کلام کې د عدالت شرط لګولی چې ته به عدالت هم کوي. همدا لامل دی چې نارینه دویمه ښځه کوي او خپله لومړنۍ ښځه ناخبره پرېږدي، هغه نه طلاقوي او نه یې خپل ښځه ګرځوي، د دغو دواړو ترمنځ معلقه وي. ته وایې همداسې پیدا شوې او په ژوند کې د هیڅ ډول ارزښت وړ هم نه ده. ځینې بیا دومره ظالمان شي چې خپلې نوې ښځې ته 3 شپې ورکوي او زړې ښځې ته 1 شپه هم نه ورکوي. پر دې سربیره ځینې نور بیا د ژوند په نورو چارو کې لکه د کور خرڅه، د اوسېدو ځای او داسې نورو برخو کې چې باید انصاف او عدالت په پام کې ونیول شي پام نه کوي او د 2 ښځو ترمنځ ډیر توپیر او فرق کوي. نه د اسلام مقدس دین تا ته اجازه درکړې د 2 3 4 ښځو. خدای هم ویلي چې فإن خفتم الله تعدلوا فواحده، که تاسو ویریږئ چې عدالت د دوی ترمنځ نشئ کولی نو یوه بیا بس ده. د ښځو په تړاو بله موضوع د ښځو د حقونو له یادولو پرته له ښځو د نارینهو د حقونو غوښتل دي. دا نه وایي چې دا ښځه په ما څه حق لري خو بس د ښځې نه د خپل حقونه غواړي. ډیری داسې خلک شته چې له ښځو غواړي چې د نارینهو حقونه یو په یو پوره کړي او ورکړي او په پام کې ونیسي، خو برعکس د ښځو د حق خبره هم په خوله نه راوړي. له ښځو سره زور زیاتی او تاوتریخوالی کول د ښځو پر حقونو یو بل تیری او ظلم دی. په ځینې برخو کې خبره تر کوتکه رسیږي او داسې سړی خو هم شته چې په خپلو او داسې سړي خو هم شته چې په خپلو کورونو کې د ښځو د وهلو او ډارولو لپاره درې ځوړندې کړي وي، کوتکونه یې ځوړند کړي وي. دا لوی ظلم او ستم دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی، د ابو داود او د نسائی حدیث دی، لقد طاف بابیات آل محمد نساء یشتکین من ازواجهن وان اولئک لیسوا باخیارکم او من خیرتکم. یو شمېر ښځې د محمد کورنۍ ته ورغلې او له خپلو خاوندانو شکایت وکړه. نو رسول الله ورته ویلې د هغه نارینه ستاسو غوره خلک نه دي او یا مو له غوره خلکو نه دي. څوک چې پر خپلو ښځو ظلمونه کوي او یا یې ښځې ترې شکایت کوي بد خلک دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه نه دي بللي. د قیس لور فاطمه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او د 3 هغو کسانو په تړاو یې مشوره وغوښتله چې دا یې غوښتله، دې پسې جرګه کوله. دغه 3 کسان ابو جهم، معاویه بن ابو سفیان او اسامه بن زید و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل معاویه غریب سړی دی، مال او دولت نه لري. ابو جهم خپل کوتک له اوږې پر ځمکه نږدي، خپلې ښځې وهي. ته له اسامه سره واده وکړه، هغه خیر غوښتونکی دی. نو فاطمه وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وینا او مشورې وروسته ما د اسامه سره واده وکړه او ډیر ښایسته ژوند مې تیر شه. په لرګي یا په کوتک د ښځو وهل دا د حل لار نه ده او نه کوم شرعي بنسټ لري، یوازې په هغو حالاتو کې چې الله پاک یاد کړی او هغه هم لرګی باید ډیر کلک نه وي او ښځه په حساسو ځایونو باید ونه وهل شي چې ډیره پرې ورنځیږي او وځورېږي. یو قاضي چې خپله ښځه زینب یې ډیره خوښېدله، مینه یې ورسره درلودله، 40 کاله یې ورسره یو ځای تیر کړي و. د هغه نه پوښتنه وشوه کله دې هم خپله ښځه په لرګي وهلې ده؟ قاضي ورته څه وایي، په الله قسم که مې لاس هم پرې اوچت کړی وي. او دغه شعر یې ویل، رأیت رجالا یضربون نساءهم فشلت یمینی یوم اضرب زینبا. ډیر کسان مې داسې ولیدل چې خپلې ښځې وهلې، زما لاس دې پر هماغې ورځ فلج شي چې په زینب باندې زما لاس پورته کیږي. کله چې خاوند د خپل ښځه ووهي یا هغې ته شکنځل وکړي یا د هغې مور پلار ورټي هغو ته شکنځل وکړي نو څه مینه پاتې شوه، دوی به د ژوند نه څه خوند واخلي. د ښځو په اړه بله مهمه مسئله دا ده چې نارینه په خپل ژوند او کاروبار کې دومره غرق شي چې خپلې ښځې ناخبرې پرېږدي، نه سم حال پوښتي او نه یې هم حق هم سم ور ادا کوي، په داسې حال کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ستاسو کورنۍ پر تا حق لري.
دا خو لا پرېږده چې 8 کال او 4 کال او 3 کاله تې مسافر کیږي. ښځو ته سپکې سپورې ویل لکه لعنت دې پر تا وي او داسې نور بله لویه ستونزه ده چې زموږ ټولنه ورسره لاس او ګریوان ده. ډېر خلک داسې فکر کوي چې پر ښځې لعنت ویل طلاق دی او په دې سره له خپلو خاوندانو جلا کیږي، خو اصلي خبره دا ده چې لعنت ویل یوه کبیره ګناه او ستره ګناه ده او هر چا چې ویلی وي باید له الله څخه توبه وباسي او بیا دې په ژوند کې هم دا توري نه تکراروي. له ښځو سره یوه بله جفا او ظلم دا دی چې د ښځو رازونه نورو خلکو ته ویل کیږي او نور خلک د هغې ښځې د ځانګړتیاوو او خصوصیاتو نه خبروي. خو ځینې داسې بې غیرته بې زړه او له خپلو وروڼو څخه داسې ډارېدونکي انسانان وي چې د خپلې ښځې رازونه له نورو سره شریکوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډول خلک ناځوانه بللی دي او له دغه کار څخه یې خلک په سختو ټکو سره منع کړي دي. نو ګرانو ورونو، د ښځو له حقونو څخه دفاع کول یوه مهمه او ډیره ساده خبره ده او اسلام هم ثابته کړې. ښایي په دغه کار سره موږ له ښځو سره مرسته وکړو او هغوی له هغو خرابو او ناوړو صفتونو څخه وژغورو چې په دغو خپرونو کې تاسو ته ما یادونه وکړه. موږ باید د ښځو حقونه په پام کې ونیسو او په پوره ډول یې ادا کړو. په همدې هیله نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. تیاره دنیا ته لکه ستوري مشعلونه راوړي، عرش اعلی طرف په مینه دی منلی جانان، عبادتونه د پاک رب پنځه منځونه راوړي، مروز خوشبویه و ښایسته رسېدلی نصیب، تیاره دنیا ته لکه ستوري مشعلونه راوړي، عرش اعلی طرف په مینه دی منلی جانان، عبادتونه د پاک رب